اوري دا زمونږ د دیوبند نظریه ده، زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند نظریه ده. زمونږ علما چې کله د الفاظ استعمالي ارس الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولای. دا ما فوق الاسباب مراد ده. ما فوق الاسباب هر څه څوک کوي، ما فوق الاسباب کوي. یو انسان عقیده لري چې بندم څه کولای شي، دا د کفر او د شرک نظریه ده. کله چې زمونږ عوام تبلیغی جماعت والا دا لفظ وای، دا الفاظ وای، کله چې هغوی دا جمله وای، دا غي مقصد دا دی مخلوق د الله د اراده نه بغیر هیڅ نشي کولای. او دې کې نصوص موجود دي. قرآن مجید کې الله فرمایي وما تشاءون الا ان يشاء الله. تاسو کول وای چې الله نه غوښتي تاسو اراده هم نشي کولای دی یو کار، چې الله نه غوښتي تاسو یو کار اراده هم نشي کولای. اوهو بیا سوال راغی یاره الله تر کسب نسبت ولی وشو؟ الله خالق دی کاسب نه دی. تاسو اکثر علماء طلبا ناسی خبره پوهیږي زما کنه عوام ناسی الله خالق دی پیدا کون کې دی، الله کون کې نه دی. الله پیدا کون کې رسته نه دی، کون کې نه دی. الله خالق دی کاسب نه دی. الله تعالی کسب نسبت ولی وکړو تبلیغانو، دا خو د کفر نظریه ده. ما وی ها پیمانه یو وساته چې د کم بنیاد باندې په تبلیغی جماعت فتوا لګي. ما وی د قران د نصوص سره بسکه 15 آیاتونه چې الته الله تعالی کسب نسبت کیږي، خو ها کسب په معنا د خلق سره دی. قران مجید کې الله فرمایي والسماء وما بناها، قسم مری په اسمان او داغي په جوړون کې باندې، والارض وما طحاها، قسم مری په ځمکه او داغي په غوړون کې باندې، ونفس وما سواها، قسم مری په نفس او داغي په برابرون کې باندې. زم د هغه 15 نصوص قران مجید کی چاہے کی صراحتن الله تعالی قسم نسبت شوی د خلق نسبت نه لري. حال ته تعبیر دا اختیار شوی دی چې د خلق نه تعبیر په کسب سره شوی دی. نو که په تبلیغی جماعت والا باندې ته فتوا لګي، دا غوی د مطلب او د مراد تپوس نه کې زم په قران باندې یو وکړه ټاپ لګي، بیا به قران په دغه آیاتونو باندې سٹارټ اپ کله راځي. او بهرحال محترم هدایت وساتئ، ضرور ست خبره کوم پاغي باندې تبلیغی جماعت والا تم هم دغه نن کر فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل حج، هر کتاب په حواله سره یو سړی راځي خلق کلاوي جو کلاوي. موږ د خپل اکابر د یو عبارت ذمہ دار یو ان شاء الله. موږ د خپل اکابر د یو عقیدی ذمہ دار یو. ک پنځپریان اعتراض کوي بیا ذمہ وار یو، ک وابیان اعتراض کوي بیا ذمہ وار یو، ک بریلیان اعتراض کې بیا ذمہواریو، که سیفیان هغه بریلیانو خاص ډله هغوی چې کم په صوبه سرحد کې په سپینه جامه کې بریلیت خوري، د هغه طرف نه اعتراض بیا مونږ تیارو ان شاء الله 40 غنټه مونږ تیارو په هر نظریه باندې. خو ها زدا ځل مقدر کوم تارو کې زدا کلاو یم سیفیانو زما خبره کلاو وګونو سره واوري، زما خبره کلاو وګونو سره واوري. زمونږ د نوجوانان احناف جنگ د وابیت پنځپریت د اهل باطل خلاف روان دی. تاسو چړل شروع کړه، والله العظیم په خپل مدرسو کې بم بیا په قلاره کې نه زویم د جنگ مچړی، زما اکابر مچړه. دا ځل بیا تاسو له مقدر کوم، زما اکابر مچړه. اگر تبلیغی جماعت سره دی، هغه که د هر جماعت زماره دیوبندی زما اکابر مچړه کني والله العظیم دی ور تلاس مورخ کته کو بیا بتا ته ګران شمون ته بنګرانی. زماره تبلیغی جماعت خلاف کته ډیر بکواس وکي ان شاء الله. ستا مثال د هغه د انور ته جسپی غاپی، ستا مثال هغه په انور چې څوک لاړی ورته کې بخبل مخبر راځي. خو ها د تارو په چوک کې بیا د پیر سے برهمان عبارتونو نظریات زراوړم په ګنټو جلسه وکوم دی عوامو ته بیا خیم بیا بر دې خبره ګیله نه کوي چې دا جنگ دی ولې ولګو. ان شاء الله زمکه بدر باندې بیا راتنګ شي مچړه زما کابر. نن زه یو مقدر کوم، نن نه پیش کوم ان شاء الله. زما مخ ته هغه عبارتونه مشته، زما مخ ته هغه نظریات مشته چې پیر سی الرحمن د خپل مجلس مبارک وي زما مجلس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه د مجلس په شانتي مجلس ته. ما وی تشبیه خوري صرف د دې حد پوری عملی خبر وکړه، خو لګ عمل تراشه سیډیانی وګوره، د پیر سے الرحمن مجلسونه وګوره. پیر سے ابناسته کرسی کی مریدان راضی سجده ورته لګي واپس ذمہ دا به اسلامي. پیر سے ابناسته کرسی کی شاگردان راضی خپې خولای. ماوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 1,44,000 صحابو کې یو صحابي وخایا چې هغه غل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده کړي. ماوی د نبی علیہ السلام 1,44,000 صحابو کې یو صحابي وخایا چې هغه غل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپور ټټ شوی د خپلولای کړي. ماوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مسجد نبوي یو نمونه وخایا چې هغه غل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاس را بلاو کړی دی او بیا پاغي باندې پیریان راغلي دي
جماعت کې ټوپونه وای د جماعت ټول حقوق د جماعت ټوب آداب پایمال کړی دي ها زه دازل نه چړم دا خبري ان شاء الله که زما اکابر د تارو په ست باندې بیا چا مو چړل ان شاء الله زب کل عام جلسو کې پیر سے برهمان کتابونه دا غي ویډیوګانو سره بر اعظم ان شاء الله بیا خبر کوم ټیک ده کنه ان شاء الله دازل زه یو مو قدر کوم زم خپل بدعاتو کې مشغول سي گئی زما اکابر مچړی ستاسو کار سره چرته حلواګانو پسې ګرځي چرته اسقاتونو پسې ګرځي او چرته هیلو پسې ګرځي ستاسو کار دغه د دیوبندیان مچړی د الله لپاره دیوبندیان هغه خلک دی والله العظیم برتانیه ور سره ټکر واغستونن هغه برتانیه په جړه جاړي هغه خپل شکست نشي پټولې نن که روس هغه سره شکست واغست ټکر واغستو د برتانیه د وزیر خارجه هغه خبر یاد وساتئ د برتانیه وزیر خارجه روس تر هغه روس چې ټوکلې ټوکلې شو افغانستان نه ووتو الته یو پریس کانفرنس وکړو هغه روس والا ته ویل اے روسیانو د دې دیوبندیانو سره د ټکر اغستونه مخکې هم کم از کم زمونږ نه خو تپوس کړی وای کنه چې هندستان کې زمونږ کارونه مات کړی تر اوسه پورې هغه روغ نشو نن که 250 ملکونه راغلي د افغانستان په سطح باندې د افغانستان په درتۍ باندې د افغانستان په ځمکه باندې د دقه دیوبند بچو سره نمبر ازمادي نن الحمدلله هغه هم شکست خوړلې د تختلار نه د معلوم زم مچړه دغه نظریات مچړه د الله د پاره دغه ور مبل او بیا به تا تګران شي بهرال محترم عرض می دا کو ها زمون تبلیغی مرګرو ته مهم زمون ذهن کې چا چولې دي شیخ الحدیث ابراهیم الله فضائل درود شریف کې بریلیت ته فضائل حج کې بریلیت نشته څوک چې دا خبره کوي دا دجال دی کذاب دی جمعات ته فضائل درود شریف علما ناسي خپل جمعاتونو ته فضائل درود